Listen, रजा रजा प्लीज और कर जमा खबर तो बोले जमा खबर न हो रही आखिर से चल ले نسوكم استاد خلينا استاد بوفاي خبري وورم زما مینه رښتیا ده زما وفا حقیقت دی دا چې سم ولیدلي دي که نه په دې کې هېڅ صداقت نشته صداقت شته او هغه ده چې فرهاد نن تا راغوښتی دی نه رضا دا الزام دی رضا ته ولې نه اورې زما خبره الزام نه دا رښتیا دي تا هغه ته کال کړی ما هغه ته فون نه دی کړی دا دروغ دی دا کیسه وی دا دروغ نه دی ارزو ما نن د فرهاد موبایل په خپلو سترګو ولیده چې د هغه موبایل نه ستا موبایل ته کال شوی دی رضا پلیز زه قسم کوم چې ما فرهاد کور ته نه دی راوغوښتی دا زما خبره اورې که نه تا هم هغه ځکه نن کور ته راغوښتی و چې تا ته پته وه چې په کور کې نه مور جانه شته او نه زه رضا دا الزام دی دا تهمت دی بس ارزو بس ستا په یو خبره هم زما اوس یقین نشته خدای رحمه خپلې وفا ډنډوره په خپل لاس وغوله او ډېر په جار دی د خپل ناجیزه تعلقاتو اعلان نه فرهاد سره وکړو نه رضا پلیز په ما داسې تور مه لګوه خدای رحمه کنې دا تور به مه مړه کړي رضا دا سم راغستی دي مور جانې کومې خبرې چې تا د ایشان اورېدلې وې هغه نن ما په خپلو سترګو وکتې نه مور پلیز تاسو په آرزو زما ستا نه دا امید نه و چې ته به د دې خاندان په مخ باندې داسې تورکي لګې او ورسره به خپل خاندان هم تباه برباد کړي ډېره د افسوس خبره مکارې دا د مکر جړه مه کوه ولې موږ ته پته نشته څه چې دا ته څه لګي او څه کې موږ درته لیوني ښکارو فرهاد سره ستا تعلق شته او اوس هم شته د واده نه مخکې مو خدای دپاره زما کور پروانه وه رضا ته په خپلو سترګو باندې لیدلی ولا راشي موږ ته دلته منتونه کې شغل پیسې واچم چې رضا څه اراده دې ده د ښځې مثال په کور کې د یو ډیوې دی او چې کله د دغه ډیوې نه د کور بربادۍ ته یېره وي نو دغه ډیوه مړه کول پکار دي نور په دې کور کې زه دا یو سکنډ هم نشم برداشت کولی دا به هم په دې ټایم د دې کور نه ځي ای کمله ګاډۍ روباسو دا خپل کور ته ورسوه Please,